ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام طلباء کرام او عوامو مسلمانانو ورونو مشرانو او کشرانو او امزولو او
پردین اخوا اوریدونکو مسلمانانو خویندو او میندو د الله رب العزت بے انتہا فضل او کرم او احسان دے چې یو ځل بیا په زندګۍ کې الله پاک تا یو موقع راوسته چې په دې مسجد کې د الله په دې کور کې د قرآن عظیم په دې عظیم تقریب او پروګرام کې موږ او تاسو ته د شرکت کولو موقع را نصیب کړه. زمانه مخکې زمون امیر محترم حضرت العلامہ مولانا عبد المقدس بادشاہ صاحب مدظله العالی لنډې او جامعي خبرې وکړې چې دې نعمت باندې مونږ د الله پاک څومره شکریه ادا کو نو هغه کمه ده، ځکه چې دا نعمت الله په هر چا نه کوي. ښه دنیا الله پاک هر چا له ورکوي، دوست لهم دشمن لهم، بلکې کله کله د دوستانو نه دشمنانو له دنیا ډیره ورکوي. جهازونه دي، ګاډي دي، سره دي، سپین دي، قیمتي قیمتي اشیاء دي، کاپیرانو سره سهولتونه دي ډیر ور سره د زندګۍ. مسلمانان اکثر کمزوري دي. نو دنیا الله پاک دوست او دشمن هر چاله ورکي، خو دین الله پاک هر چاله نه ورکي. د دین پوه الله پاک هر چاله نه ورکي. دا په چالاکی نه ده، دا په قوت او طاقت نه ده، دا د مټو په زور نه ده، دا د انسان په کمال نه ده، دا محض د الله فضل دی او د الله احسان دی چې الله یې بچاو کی. نو چې چا باندې الله دا نعمت وکي ډیره شکریا دی د الله ادا کی. دې ځای کې زمونږ دا ورونه د الله د دین خدمت کوي، چې کم قرآ دي، کم مدرسین دي. زمونږ برادر محترم جناب قاری زاہد صاحب د دې نگرانی کوي. دا خدمت هم الله پاک دار چانه ناخلی. مالداران خلق شتا چې څومره مالداري دومره وسره زره ټیم هم نه. تکړه خلق شتا چې څومره تکړه دومره دنیا کې مستغرق. چې چاله الله پاک په دې فرفتن دور کې د خپل کتاب د خودو یا د خپل کتاب د زده کولو توفیق نصیب کوي، یقینا چې دا ډېر نیکبخت انسان دی. او ما وختیم دې مرګرو ته ویله چې دې ورونو ته زه ډېر پسخېږم. ماشاءالله ټول علما، قاریان او ټول سنا سو وخت د الله پاک په دین کې صرف کوي. نو دا ډېر لوی سعادت دی. ډېر خوش نصیب دي، والدین ډېر خوش نصیب دي چې الله داسې بچي ورکړي دي. څوک قرآ دي، څوک علما دي، څوک مفتیان دي او لګیا دي ځای په ځای درسونه دي، تدریسونه دي. دا مشغله ډېرو کمو خلکو ته الله نصیب کوي. دا کلی دی الله پاک نورم د دین په خدمت روخانه کی. د علماو او د قراو د معلمینو مثال لکه د سپوږمۍ دی. سپوږمۍ په خپلم روخانه او نور خلقم داغه د رڼا نه پیدا اخلي. او د عابدانو مثال لکه د ستورو دی. ستوره په خپل ځلیږي خو نور خلق داغه د رڼا نه څه پیدا نشي اغستی. سپوږمۍ نو خلق د سپوږمۍ پر رڼا ګرځي، کار کوي
چې سپوږمۍ نه وي نو تکه توره شپه بیا مزل نه کېږي، کار نه کېږي. نو که عابدان ډېر ومي خو ځان لخه خلک دی مونځ به وکړي، تهجد به وکړي، خیرات به وکړي، صدقه به وکړي، صرف د خپل ځان فکر کولی شي. او یو عالم یو قاری صرف ځان نه هغې په وجه الله پاک په عالم کې انقلاب راولي، په محله او په کلي کې انقلاب راولي. یو قاری په سونو شاگردان قاریان، یو عالم په سونو شاگردان عالمان هغه جوړ کی، هغه د هغه هم صدقه جاریه او قوم تم خیر او پیدا د هغې نه رسي. ورونو په دنیا کې ډیر خلک خدمتونه کوي د دین، خو بهترین خلک هغه دی چې د هغې مشغله قرآن ښودل او قرآن زده کول دي. زمونږ د جماعت میشن دا دی چې قرآن عظیم عام کا، که دنیا کې په خلکو کې انقلاب راوستل غواړي، په پیسو ناراضي، په مال ناراضي، په زور ناراضي، دا د قرآن په تعلیماتو راضي. یو مشرک قرآن واوري موحد شي، یو مبتدی قرآن واوري متبع سنت شي، یو فاجر یو فاسق قرآن واوري داغه نه یو بزرگ یو ولی الله جوړ شي. ځکه علامه اقبال صاحب وایي فاشو گویم آنچه در دل مزمرس، فاشو گویم آنچه در دل مزمرس، ای کتابی نیست چیزی دیگر است، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. صفا در تویم اغا خبره چې کومه زما په دې زړه کې ده، دا قرآن عظیم یو ناشنا کتاب دی. کله چې دا د انسان په زړه کې راشي نو د انسان په بدن کې انقلاب راولي. مشرک نے موحد کی، مبتدی نے متبع سنت کی، فاجر و فاسق نے یو ولی اللہ جوړ کی. یو بد عمل انسان نه نیک عمل جوړ شي، جهنمی نه جنتی جوړ شي. او کله چې انسان کې انقلاب راولي بیا د انسان خاموش پاتې کېدی نشي. اسو خلک وایي که نه وایي چپ کې خیر دی که نه، خو بیا د انسان چپ او خاموش نشي پاتې کېدی. زړه درد کوي چې ولې دا خلک په غلطه روان دی. نو دی بیا کوشش کوي نورو کې انقلاب راولي. سره د دې چې تکلیف هم پکې شته، هغه غریب ته خلک تکلیف هم رسوي، وهل راځي، ټکول راځي، جنگ جګړه راځي، د کلي نه شړل راځي، بدنامي الزامونه راځي، خو هغه په دې هم پروا نه کوي. دا سعادت او ثواب ګڼي، وایي دا د الله رضا دپاره به برداشت کوو، دا هم ثواب دی. قرآن عظیم د انقلاب کتاب دی. د رسول الله سلام دور د چا نه پټه خبره نه ده چې په دې ټوله دنیا کې چرته یو مسلمان په نظر باندې نه راته، ټول خلق مشرکان کافران دي. ظلم انتها ته رسېدلی دی. نور ظلمونه څه کوي چې خپلې نوڼه خلک ژوندی ښخوي، زړه یې پې درد نه کوي. د دې نه به بل غټ ظلم سي او د زړه سخوالی سي. زنانو له میراث کې حصه نه وه، زنانو څه حق چا نه ګڼه، هېڅ حیثیت یې نه و، نه د پلار په کور کې، نه د خاوند په کور کې، نه د خاوند د مرګ نه بعد. یتیم پکې تباه و، د هغه غریب د پلار په مال کې به د هغې حصه نه وه. وی دا به هغه څوک اخلي چې په سورلۍ ټینګېدی شي، دشمن سره مقابله کولی شي. د یتیم مال به خلکو خوړه په چل ول باندې. غریب پکې تباه او د غریب چا تپوس نشو کولی.
زنا دومره عامه وه چې بر سر عام زناکارو ښځو به په خپلو کورونو جنډې ودرولې وې. خلکو ته به یې ویل چې دې کور کې ښځه شته، که څوک زنا کوي نو راځئ. هېڅ یو ګناه نه وه چې هغه خلکو پرېښودې وه. داسې دور و نو دغې کې انقلاب راوستل ډېر ګران کار و، په دې کې کار کول ډېر ګران کار و. شرک دومره عام و چې نور ځایونه خو پرېږده، د الله کور بیت الله هغه هم د بوتانو ډک و. 360 بوتان په بیت الله کې ګیر چاپېر پراته وو. الله اکبر. ته سوچ وکاسې تقریباً 570 سال 580 کاله یا 600 کاله زمانه تیره شوې وه چې عیسی علیه السلام د دنیا نه تللی او بل نبي چېرته دنیا ته نه و راغلی. بالکل خلقو نه الله یېرو. په داسې دور کې کار کول انتهایی ګرانو. د هغې خلکو اصلاح ډېره ګرانه وه. یک یو رسول الله دی، ملګری ورسره څوک هم نه و، او دارنګې مؤمن هم ورسره بل ملګری څوک هغې اول کې نه و. نبي علیه السلام یوازې محنت شروع کوي. نبی علیہ السلام چې کوم انقلاب راولي، اول انقلاب تاسو واورئ، باچا سوایتونه وي. اول انقلاب راځي چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. اول وحی راځي د اقرأ چې اے نبی د دې تیرو مقابله هغه څه دي؟ اقرأ هغه لوستل دي، قرآن لوله، زده یې کوه، خلکو ته یې ښایه. په دې طریقه باندې به ته په دې خلکو کې انقلاب راولي. د قرآن په دعوت رسول الله انقلاب راوست او داسې معجزه الله پاک ورکړه چې په یو ټیم باندې قیمتي خبره واوره، په یو ټیم باندې دعوت هم دی او په همدغې ټیم باندې وخت باندې معجزه هم ده. دعوت هم دی او معجزه هم ده. الله اکبر. ټولې دنیا ته چیلنج دی چې د دې نبی د حقانیت دلیل او نښه چې دا نو هغه د قرآن دی. تاسو هم عرب یې او دا نبي هم عربي دی. که دا د الله کلام نه دی، نبي د ځان نه جوړ کړی، نو تاسو هم داسې راوړئ. مقابلې دپاره چیلنج هم دی، معجزه شوه. او بل خوا صرف اعجاز پکې نه دی، دعوت هم دی. یو خبره کومه سیرت المصطفیٰ کې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمه الله لیکلي. الله مخکنی نبیان چې وو هغې له به کتاب بیلو، دعوت به او معجزه به بیله وه. لکه عیسی علیه السلام معجزې بیلې وې او انجیل کتاب بیلو. معجز بس انجیل عبرانی ژبه کې کتاب و، د هغې الفاظ معجز نو، هغې له معجزې الله نورې ورکړې. موسی علیه السلام باندې تورات راغلی و، نازل و، هغه چې دی عبراني ژبه وه، هغه چې دی معجز کتاب نه و. معنه دا ده دغه شان الفاظ خلکو جوړولی شول، ځکه خو خلکو تغییر او تحریف پکې کړی و. د هغه د حقانیت دپاره انهی کې دعوت و، حقانیت دپاره معجزې الله نورې ورکړې وې. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. خو امام الانبیاء دله چې کله الله پاک قرآن را لیږه نو په یو ټیم باندې، الله اکبر، په یو ټیم باندې دعوت هم دی. یا آیت ته ګوره نو توحید بیان دی، یا د شرک رد دی، یا د رسالت بیان دی، یا د قیامت اثبات دی، یا چې د ترغیب الاخرت دی، یا تزهید فی الدنیا ده، یا واقعه ده، یا تخویب دی، یا بشارت دی. هر آیت کی دعوت هم دی، سبق هم دی، او هر ټکه هر آیت هغه بیله بیله معجزه هم ده. کمال خبره نه ده. دا صرف د قرآن د حقانیت دلیل دی. په یو ټیم دعوت هم دی، په یو ټیم معجزه هم ده.
او واورئ علماء لیکلی دي امام الانبیاء د ټولو پیغمبرانو نه ډېرې معجزې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي یو قول دی چې 1000 معجزې وي یو قول دی 1200 معجزې دي امام رازی لیکلی دي چې 3000 معجزې الله ورکړي وي الله اکبر او بعض علماء وایي چې نه د رسول الله معجزې بے شماره څنګه بے شماره څه مطلب هر قول د رسول الله معجزه وا هر فعل د رسول الله معجزه وا هر آیت د قران عظیم معجزه ده کنه دا داسي الله الله لیکن سرد دی چې ډېرې معجزې الله ورکړي دي خو په هغه ټولو معجزو کې د ټولو نه لویه معجزه کومه یوه ده دا مسله واوره لوی معجزې الله ورکړي وي اوږده کومه نه خبره خو صرف ستا ذهن کې خبره اچو لکه د موسی علیه السلام معجزه وه چې د اوبو ضرورت به شو نو الله وایي موږ ورته ویل چې فضرب بعصاک الحجر امسار اخلاصه که کاڼې پې ووهه نو اوبه به ترې روانې شي نو دا غټه معجزه ده که نه ده چې ته کاڼي له وچ کاڼي له ګزار راوبغوه 12 چینې ته روانې شي یار الله اکبر ډېره لویه معجزه ده خو زمونږ نبي له الله د دې نه هم لویه معجزه ورکړې کاڼي بغیر د دې چې موسی علیه السلام ګزار را خلاص کړی بیا هم ترې اوبه بهیږي خو د انسان د بدن نه به چا د اوبو چینې نه لیدلي چې روانې شوي د رسول الله د لاس مبارک نه د اوبو چینې روانې شوي اوبه نه وي صحابه وویل یا رسول الله اوبه نشته ښه لوښی راوړئ اوبه پکې لګې وې نبي علیه السلام پکې لاس کېښوده او د نبي علیه السلام د دې ګروتونو د میز نه د اوبو چینې را روانې شوې الله اکبر الله اکبر اوبه را روانې صحابي وایي منګه په ټولو صحابه او مجاهدینو په هغې اودسونه مو کړل ومسکلې لوښي م ترې ډک کړل اوبه نه خلاصېږي ته ووایه چا ته تپوس وکوئ څومره وایي 1500 کسانو منګه 1500 کسان چې اوبه استعمالوي نو څونه اوبه به لګي دې له خو موټر هم نشي برابرولی په یو ټایم رسول الله د لاس نه اوبه را بهیږي او هغې استعمالوي لوی لوی معجزې سپوږمۍ ته اشاره وکړه په میز 2 ټوټې شوه اقتربت الساعة وانشق القمر وچه چیلی چې ګوټو به پی پکې نه و رسول الله هغه زنانه ته وایي که لږې پی موږ له راکړې وایي چیلی خو وچې دي نو څه پکې شته دی نه نو ته بېغمه شه ته صرف اجازت وکړه نبي علیه السلام چې څنګه چیلی راونیوله بس غلام د پیو نه ډکه شو خپل هم ترې لوښی ډک کوه ښځې ته وایي راوړه لوښی چې لوښی دله ډک کړه داسې معجزې الله ورکړې 3000 معجزې د امام رازي وایي خو په دې تمامو معجزو کې د ټول نه لویه معجزه چې دی نو هغه قرآن عظیم کومه دی قرآن عظیم دی بس دلیل وایا د نبی علیہ السلام معجزې د احادیثو نه ثابت دي اخبار احادو نه هغې چا لیدلي دي چې کوم په هغې دور کې و موږ یې صرف په احادیثو کتابونو کې لولو لیدلي خو هم نه دي که نه قرآن هغه معجز کتاب دی چې د رسول الله په دور کې څومره خلکو هغه یې اورېدلی دی او لیدلی دی نن یې ما ورته وینو تر قیام قیامته به موجود وي نو لوی کتاب دی که نه دی او لویه معجزه ده که نه ده دا زمونږ ایمان دی چې ما هغه قرآن چې په رسول الله نازل و هغه نن هم دی او دا به تر قیامته موجود وي او دا د حقانیت دلیل دی چې نه پکې چا تغییر او تحریف کړی دی نه به پکې وکړي او نه پکې کولی شي نور څه وایي دا عظیم کتاب دا د انقلاب کتاب دی الله داسې کلام را لېږلی دی چې د هر زمانې سره لګي خو زمونږ غټ کمی دا دی چې هغې خلکو قرآن مخې ته کېښودی په دې به عمل کوو په دې به عقیده او ځان برابرو نو کوم ځای ته ورسېدل مونږ قرآن په المارۍ کې کېښودی دی او که مخې ته هم کېښودی دی خالي لفظونه وایو او عمل سوچ نه کوو نو ځکه خو په وروسته روان یو قرآن چې وایي مه کوه نو هغې پسې به موږ نښتې وه به کوو او قرآن چې وایي وکړه نو هغې نه به بیا موږ رسته کېږو
دغه زمونږ د نقصان سبب دی. دې کې عقیده وه، دې کې عمل و، دې کې اخلاق و، دې کې عبادات و، دې کې معاملات و. نن زمونږ دغه نقصان دی. الله دې دا نقصان زمونږ نه وباسي. قرآن داسې ووایي چې قرآن متعلق خپل عقیده، عمل، اخلاق، عبادات، معاملات جوړ شي. دې کې کوم اوامر دی هغه ومنو، کوم نواهي دی هغه د ځان نه بچو. یو ځل ویلم کافي دي چې داسې طریقې سره، چونکې قرآن کې یو ډېر غټ سبق دی. دا 3 سورتونه دي. اول سورت کې د وحدانیت د الله ذکر دی. دا سورت په سرونو خلق، په زرګونو خلقو ته یاد دی، خو افسوس دا دی په مطلب یې پوه نه دي. د دې سورت د لوستو باوجود په شرک مبتلا دي. او زویم چې دا سورت چاته یادي او شرک کوي نو دا به نه پوهېږي، بیا به ځکه شرک کوي. دې کې خو د الله صفتونه دي، د الله صفات سلبیه هم ښیي، د الله صفات ثبوتیه هم ښیي. توحید دقه دی چې د الله صفات سلبیه د الله نه نفي کړي، ثبوتیه الله له ثابت کړي. او دا سورت ثلث القرآن سره برابر ذکر دی چې دا د قرآن 3 حصہ پکې ده چې توحید دی د الله کنه. ځکه قرآن کې اهم مباحث دی توحید او دارنګې احکامات، وعد، وعید. د دې کې صرف اسماء او صفات دي چې دا توحید دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله اکبر. وایه زما نبی. نن خو نبی نشتا او قرآن اوس هم شتا. اوس بچاته وایي چې قل. ار مخاطب ته الله وایي قل وایا. تا به ټول وایي ښه، او صرف نن نه چې نن یې وایي، دا به هر ځای کې وایي. قل وایا امر د وجوب د پاره دی. دا پتا ویل فرض او واجب دی. هوا هی 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 شان دا دی. دا خبره ګوره مستحب ونه ګڼي، دا چرته یو مباح کار ونه ګڼي، یو معمولی ونه ګڼي. دا فرض خبره ده او دا ډیره عظیم الشان ده، ډیره لویه خبره ده. ځکه هو ضمیر شان راوړي. هو شان دا دی، دا عظیمه خبره ده. الله چې دی احد یک یو دی. الله اکبر. الله یو دی. څوک چې 2 خدایان مني، خدای له نایبان مني، دا الله ته څه کوي؟ کنځلې کوي. وایي څه کوي؟ چې تا ته څوک وایي که نه چې ستا 2 پلاران دي، ته پرې خوشحالېږي، خفه کېږي. دا سوچته چې هغه وایي مړه شکر دی الحمدلله د خلکو یو پلار دی، زما 2 پلاران دي. دا به ډېر بې غیرت دی چې هغه وایي زما 2 پلاران دي. ته خپل پلار توالي کې ځان سره شریک نه منې، نو الله سره په خدای کې څنګه مخلوق شریکې؟ الله یک یو دی، هیڅوک شریک ورسره نشته. دا لویه خبره ده. او که ته شریک منې نو الله ته د کنځلې وکړې. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا ابن آدم چې دی د زما تکذیب کوي او دا تکذیب دله پکار نو، او دی ګوره ما ته کنځلې کوي او کنځلې دله پکار نه وي. تکذیب یې دا دی چې دی وایي الله ما دوباره نشي پیدا کولی لکه څنګه چې اول پیدا کړی ما. حالانکه الله وایي دوباره پیدا کول ما ته څه ګران نه دي، آسان دي ما ته. او کنځلې دا دي چې دا ابن آدم وایي الله نایبان نیولی دي، او الله وایي انا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. الله اکبر. دا خو ماته کنځلې کېده. نو مشرک به څنګه الله معاف کړي چې د ظالم الله ته کنځلې وکړي کنه. الله والله الله احد. الله دې یک یو. نو ګوره چې کله څوک یوي نو دا خو ډېر ضرورتونه یې داسې ده که نه ده؟ په یری دی وزری دی غریب دنه ګیله مه کوئ، چا ته به ځان رسئ که نه. او کم کم کار وکړي. الله الصمد. الله یو دی، خدا سی یو دی چې بے احتیاج دی، هیڅ چا ته حاجت نه لري. الله اکبر. چې دا دې یاد کړه نو بیا خبره ختمه شوه. چا ته حاجت نه لري، اسباب ته حاجت نه لري، شریک ته حاجت نه لري،
بچی ته حاجت نه لري، ښځې او اولاد ته حاجت نه لري. الله الصمد، الله صمد دی. صمد چاته وایي؟ ابن عباس رضی الله عنهما وی صمد السید الذی یصمد الیه فی الحاجات. صمد هغه سردار ته ویلی شي چې د چا حاجت پیښ شي، چې د هغه طرف ته قصد او اراده کوي، هغه ته صمد وایي. اوس ګوره ښه، چې ستا دا عقیده ده، تا قرآن کې وی چې الله صمد دی، نو اوس په دې عمل وکړه که نه چې ضرورت پیښیږي نو صرف چا ته به توجه کوې، صرف د چا نه به غواړې. ډېر ستړي وایي که نه، لږ خو خوله خوځوئ که نه یار، وایه صرف د چا نه به حاجت غواړې، یو الله نه به غواړې، ځکه چې صمد هغه دی. نو ته د الله بنده وې الله الصمد، او چې حاجت پیښ شي نو بیا د زیارت نه تاویږې را تاویږې. اوس نه پوهېږې که نه، دا چې وختي الله الصمد په مانځه کې وي. الله الصمد المستغنی، صمد معنا ابو وای کل احد. صمد هغه ذات ته وایي چې د هر چا نه بې پروایي او هغه ته هر څوک محتاج وي. الله یې چاته حاجت نه لري او ټول مخلوق هغه ته حاجتمند دی، هغه ته حاجت لري. نو چې دا دې وویله نو بیا مخلوق نه ولې غواړي؟ هغه نه غواړي چې بې حاجته دی. الله الصمد، صمد چاته وایي الدائم الباقی الذي لم يلد ولم يولد، یا الدائم الباقی الذي لم يزل ولا يزال. صمد هغه ذات ته وایي چې همیشه دپاره موجودي، پناه او زوال پې نه راځي، دې ته صمد وایي. یا یې تعریف دا دی چې لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او قرطبي لیکلي دي په دې تلو تلو کې دا خبره هم واورئ ښه، لکه څنګه چې د الله نوم الله پورې خاص دی، نو صمد نوم هم الله پورې خاص دی. مخلوق ته به صمد نه وایي ښه، صمد صرف الله دی. بعضې کسانو نوم عبد الصمدي، خلکو ته صمد وایي، صمد غلط دی. صمد دی صرف الله، الله الصمد. او قرطبي یو قول نقل کړی دی چې تعدل ثلث القرآن، دا صورت د قرآن د 3 حصې سره برابر دی. په څه وجه؟ په دې کې دا یو ټکی دی چې الله الصمد دا په ټول قرآن کې بل ځای کې نشته. دا دومره قیمتي ټکی دی، خلک یې په مطلب نه پوهېږي. ګوره الله الصمد، صمد څوک دی؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه یې څوک زېږولی دي، بچی یې نشته، نه د چا نه زېږولی شوی دی، مور او پلار یې هم نشته. ولم یکن له کفوا احد، او نشته الله لره برابر شریک هم یو تن هېڅوک. نو ګوره 3 قسمه شرکا نفي، ښکته شریک نفي، لم یلد بره شریک نفي، ولم یولد مساوي شریک هم نفي، ولم یکن له کفوا احد. په هېڅ یو مرتبه کې څوک شریک نشته. داسې د شرکاو نه پاک. توحید دقې ته وایي د الله د شان مناسب صفتونه به الله له ثابتې. الله احد، الله الصمد، د الله د شان سره چې مناسب نه وي هغه به د الله نه نفي کوي. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا پوره توحید دی ښه. چې کله توحید دې زده که نو اوس به شیطان تا ته وسوسې اچوي، ضرر رسوي، شیطاني خلق به ضرر رسوي، کله ستا بدن ته نقصان، کله ستا ایمان ته نقصان. نو د آخري صورتونو باندې ځان دموه. دا معوذتین یا معوذتین د دم صورتونه په دې ځان دموه چې الله دې د دې ناکاره مخلوق نه محفوظ کړي، انسي او جني شیطانانو ټولو نه دې الله وساتي. اول صورت کی بیان دے د حفاظت جان، نو دویم صورت کی بیان دے د حفاظت ایمان. اول صورت چې وای ځان د مینو بدن به محفوظ کیږي، دویم سره به ایمان محفوظ کیږي. یاد شو دم شته خان خو زمون خلک بل پسې منډې وي ما دم که خو خپله په دې خوله ته وی دانه د بالکل په ځان یو ټکی هم نه وایي، په خپله په ځان ولې نه وایي؟ د دم ویلو به د ثواب هم کیږي او دمیږي به هم،
او بل وایي که ستا کار کېږي او که نه کېږي زما د جیب کار خو کېږي که نه خدای دې دا ټول خلک مریضان کې وایي چې ماله راشي د هغه ستا په دغه کار نشته که روغېږي روغ شه که روغ نه شي روغ مه شه که ستا کار وشو که ونه شو د هغه وشو خو زموږ د خلکو کې دا مرض دی چې دوی ته د خیراتي ساخم ورکړه که نه وایي ځان یې رانه خلاص او چې ښې ډېرې پیسې ترې والي 30 35 40 50 نو بیا دې په خپله بسته کېږي هېڅ څه موله پکې مه لیږه پیسې ته ډېرې واله دی دا خیال دی چې دا ډېرې پیسې والي دا تعویض به قیمتي چې دا لږې والي نو ولې دې کې به دې لږې کې به سندرې لیکي دې ډېرو کې به یاتونه لیکي نو دا لا څنګه چل او څوک پکې لا وایي زه په زعفرانو لیکمه دا زیړ رنګ یې راوړی او په یو دغه باندې وایي یو توله زعفران به راوړل غواړي او دا به لیکل غواړي وایي ته به یې کم ځای نه راوړې نو ما ته پیسې راکړه نو ته ترې خلاص بس هغه کره کور کې زیړ رنګ یې په هغې ولیکي وایي په زعفرانو مې دله ولیکل دا سوچ ځان په خپله دموه دم شته خو دا نشته چې ته کارډونه چاپ که او بېغمه کښېنه څه کار کوې به زه دمونه کومه که نه نبی علیہ السلام خو دمونو ته نه و ناست د هغه نه بل غټ پیر و چې یا یې صرف پیریان پاسول او یا یې په خلکو کېنول او یا یې به صرف دار مرض د ډبګرۍ د یو ډاکټر د پاره پکې کار نه دی پرېښی ټول څیزونو دمونه اچي او په ذمهوارۍ او چې وګورې اکثر دا دمونه هغه خلک اچوي چې ګورې علم علم اوسنی نه مدرسه کې تدریس نه په جومات کې چتوي او بس صرف دقې ته کار ویلي او بیماران یې پکې اکثر ښځې ټول پردو ښځو باندې لاسونه وایي دا خو ځان له فاسق دی ده پسې بیا مونځ هم نه کي سوچ کوه او دم اچوه خو د قرآن ایتونه وایه دا نه چې ته داسې یو ګیت وایه چې نه پې پخپله پوهېږي او نه پې خلک پوهېږي مدارک لیکلی دی چې ولهذا جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله لا بالسريانية ولا بالعبرانیت ولا بالهندیه دم جائز دے خو اله چې د الله د کتاب نه د رسول الله د سنت نه سریانی عبرانی او هندی ژبه کې نه وسو کینکو کې دمونه اچي څوک په اردو کې دمونه اچي څوک وروره په پښتو کې دمونه اچي او څوک بس کړ پړکې پته باندې به هم نه پیږي چې دا دی لا سوي دا دمونه نه دي دا غلط قرآن دم دی حدیث دم دی او دا دمونه چې دا میډیا والا ورپسې ګرځي بیا کله باندې کې غاښونه مې کار نشته دی کور کې رانه غاښونه پاتې شوي دي خوله مې نه چلېږي کله وي کور کې رانه چشمې پاتې شوي دي والله که وله دم ورځي زموږ دا خلک ورباندې داسې ورماتي چې حد نه تپوس مه کوه نو اول صورت کې بیان دی د حفاظت جان قل اوایا اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د سبا تورش پوش لئی رنا سبا راو باسی یا پر رب د مخلوق من شر ما خلق د شر د هر غسن چې هغه پیدا کړی دی تعمیم دی خدا باز ډیر خطرناک نو تخصیص بعد تعمیم دیتا وای خاص ذکر کوي اختصار کو ومن شر غاسق اذا وقب دا پکې خطرناک نو خاص او د شر د تیرینا پناه غواړم کله چې دا تیار را خور شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو په کوهونکو نه غټو کې د ساحرانو د شر نه پناه غواړم چې غټو لت پوکی ورکوي او غټي ورکوي تارلا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګر نه کله چې اظهار د حسدو کې چې پټي غزان سوځي چې ښکارې کې تا ته نقصان رسي نو دې کې دا ټولې دعاګانې د بدن د حفاظت دپاره وي دا وایي چې بدن دې محفوظي او معلومه شوه چې پناه به الله پورې غواړي ځکه پناه ورکولو والا یو الله دی د دویم صورت کې بیان دی د حفاظت ایمان بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایي چې زه پناه غواړم په پالونکي د خلکو ملک الناس بادشاه د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو باندې دری صفتونه د الله راوړل من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکي پټېدونکي نه چې ته ذکر کې نو پټېږي ذکر نه کې نو راځي او تا ته وسوسې اچي الذي يوسوس هغه خناس چې وسوسې اچي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې
من الجنة والناس وسوسه چې پیریانو ته هم انسانانو ته هم یوم د دې جن نه پیرینه نه خلاصېږي شیطان نه یا من الجنة دا وسوسات اچونکې چې دی نو د پیریانو نه هم دی والناس د انسانانو نه هم دی الله د وسوسې نه موږ وساتي درې صفتونه ذکر راوړل ګوره شر یو دی من شر الوسواس ځکه دا شر والا شی ډېر ناکاره دی شیطان دی نو درې صفتونه راړل سراج المنیر لیکي دی کې د ایمان د حفاظت دپاره دعا وه نو د ایمان حفاظت ډېر اهم و ځکه درې صفتونه راوړل نو د ایمان د حفاظت دپاره دا صورت وایه شیطان سره خو په زرګونو وسوسې دي که نه هغه به په ټایم چته انشاءالله ووایو خو یو درته ویمه چې غټه وسوسې دا ده چې د قرآن نه دې پاتې کوي ښه د دې وجې نه مستحب دي چې د قرآن په ابتدا کې یا سنت دي الاتقان کې امام سیوطي وایي د قرآن د تلاوت نه مخکې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي وجه څه ده چې شیطان د وسوسې نه محفوظ شي شیطان ګوره تا ته یو شی هم ګرانوي نه او قرآن درته ګرانوي ماشومې نه وایي نه پیږمه دماغ مې کار نه کوي لوبو له زور ورکړی چې ځوان شي نو وایي کار را باندې زور دی چې بوډا شي وایي ژبه دې پیړه شوې ده شیطان یې قرآن ته نه پرېږدي سپین ږیری شو خو قرآن یې روانه نسته حالانکه الله په قرآن کې څلور ځل وایي چې ما قرآن آسان کړی دی په یو صورت کې او موږ ته دا له ټولو نه ګران ښکار ځکه ښکاري چې شیطان دوکه کوي را دوکه کوي نو کوشش به کوو یو خدا خبر اخر کې واورئ شیخ صاحب وروسته تفصیلي بیان هم کوي چې قرآن ګوره الله یوازې ماشومان نه نه رالیږلی چې چېرته ګرځو که نه نو ماشومانو ختمونه دي د ماشومانو ختمونه دي د ماشومانو ختمونه دي بوډاګان چا ریټایر کړي دي ځوانان چا ریټایر کړي دي تا سوچ دی من خو به تر مرګه پورې د رب عبادت کوو د دې نه بل بهترین عبادت شته چې چا هم قرآن نه دی ویلی هغه لږ لاس اوچت کوي چې چا نه دی ویلی مشرانو کې چې چا نه دی ویلی لاس اوچت کوي تاسو ټول قرآن خوانې ویې سړو د ویلا نه تیاره وه خو چې چا ویلی دی هغه هم نه پرېږدی هسې نه چې یو پیرې ووایو پرېږدو پرېښودلو خبره خو پکې نشته که نه مونځ به تر مرګه کوو که نه منځ کې چوټي روژه تر مرګه ده که چوټي زکات تر مرګې که چوټي ذکر تر مرګې که چوټي نو قرآن به هم تر مرګه نه پرېږدو دا نه چې یو پیره خلاص شو بس خلاص شو خلاصېږي بیا به شروع کوو خلاصېږي بیا به شروع کوو چې تر څو ژوند دی دا به وایو او چې چا نه دی ویلی هغه عزم وکړه چې نن نه بعد به انشاءالله زه قرآن شروع کوم چا ناظره ویلې ده نو دی دې نه خوشحالېږي چې ما خو شکر دی ویلی دی لکه ناظره دی ویلې ده سړي وایي یو نال مونته و که نه ډېر خوشحاله و ټوپونه یې وال زه شکر دی که خیر یو اس او درې نالونه پاتې دي نور کار شوی دی نو مونږ هم وایو شکر دی په ناظره مې قرآن ویلی دی په پټو سترګو باندې به زه جنت ته ځمه تا ته لا ډېر کار مخکې پاتې دی ترجمه زده که تفسیر زده که په دې عمل وکړه نورو ته یې وښایه لا ډېر کار مخکې پاتې دی چوټي موټي نشته ناظره دې وویله نو اوس کوشش وکړه ترجمه شروع کړه ترجمه دې وویله نو ځان دې پې پوه کړه اوس عمل شروع کړه عمل دې پې شروع کړه بل ته یې ښایه چوټي نشته دی چې چا یو پیره سبق وي تر مرګه د هغه چوټي نشتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا